هلکه ننګیاله اوس پر لیا تاسو ته خو پته ده که نه چې ستاسو پلار اکټر دی او نن روان دی سوات ته شوټینګ له که تاسو زه تنګ کړم که نه نو بیا به درنه غوږونه راکاږم او خبره واورئ زما مات ګودرډوکي دي تاسو پسې بار نشم ګرځېدی یو به ما تنګوي نه او یو به بار نه ګرځی ښه که نه ټیک ده بابا استاد جی څنګه حال دی استاد جی اوس به ته بیا وایې چې دا چل دی واغه چل دی روان یم سوات ته شوټینګ ده د امجد نوي ډرامه ده کور او اور او تا ته خو پته ده چې پروډوسر دی میر افضل کمال پروډوسر دی خو تاسو ته پته ده که نه یاره استاد جي قسم په خدای چې تاسو نه مې اجازت نه وي اخیستی که نه هغه ډرامه زما د سره خوند نه کوي نه ماله مزه راکوي اجازت دی که نه السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه دی بابا ښه خیر دی ته څنګه خیر دی څنګه اوس پرلیا ټیک دی ته څنګه لکه ورانکار یم دا ډېر روان دی ستا زوی بنینو مخلصه بچیا زما خیال دی بیا سوات ته روان یې او که نه بابا څه وکړم ډرامې له روان یم او پوره یو هفته به تېروم انشاءالله امجد نوید خو تا ته معلوم دی هغه زموږ مازغه خراب کړي په ډرامه باندې نور خلک یې په 2 ورځو کې جوړي او دی پوره ته 9 ورځو ته رسېږي نو موږ ویل که موږ ته ژر فارغه وه کور کې ماشومان دي چې هغې له ځان رسو سړیا کوشش وکړه چې لږ زر راشي بې موره بچي دي ته بیا یادېږي او زه بیا تر کومې قلار وم ټیک ده بابا زه به کوشش کوم انشاءالله راشه لکه ننګیال دې ځای کې کښېنه ما سره بچیا زه ځم سوات ته او ګورې بابا تنګ نه کوي ښه صحیح ده که نه ورانی بله کې ته ګورې ډېر روان دي ښه صحیح بچي ځه بابا سره کښېنې شاباش زه بابا بس لاړم ښه الله دې مل شه بچیا ګوره ټلیفون کوه ښه ضرور انشاءالله او د وړو باندې کتابونه دی چې سکول کار کوي ښه بې غمه شه
غواړي وګورئ چې زما پلار ستاسو د لاسه مړ شو ستاسو د لاسه خدای زما خبره وکړه اور کتلے چور پہ بلشی آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا. پاکستان میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے. پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس کے 2 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. کرونا نشو سم قیامت شو ټول دنیا یې بندیوانه کړې ده د هر کور نه جیلخانه جوړه شوې ده دا به څه کېږي بچې دا به څه کېږي بابا الله به خیر کی الله نه به خیر غواړو په الله باندې یقین ساته او زما په خیال خدا موږ ته د خپلو ګناهونو سزا ملاوي بابا څه چې م کوي که نه دغه بره ذات یې کوي هغه سره د هر څه اختیار شته هغه خو ټیک ده بچې میاشو شو چې په کور ناست دی ستا کار بند دی مونږ خو به ګزاره وکړو خو ماشومان خو غواړي که نه بابا د رزق وعده الله کړې ده او بیا هغه تا نه دي اورېدلي وایي هله به سبا کړمه چې ستا روزي پیدا کړم او بچې الله دا وعده کړې ده خزبیه دا ماشومان به کور تنګ شوي زه به ورله داسې چکر ورکړم ټیک ده بابا تاسو ماشومان چکر له بوځئ زه به دله د پخلي مخلي غم وکړم بالکل ټیک ده او هو رښتیا دا ماسکونه دې وړو سره دغه کړه راشي لکه سپکې پکېاله راشه ماخذین په خیال ساتئ ښه لاس ماسین ځئ ښه هغه چا سره لاس مه ملاوئ دی بابا هم چکر له بوځي به ځئ ځئ الله مرسي الله مرسي او خدای پاکه بابا څومره ساده سړی ده لس پېرې ما دا ماسک ورکړه چې دا واله خو زما پکې صابن دي ملک بھر میں لاک ڈاؤن جاری رہے گا. وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ ہو گیا.
له پروردګاره ټول سیستم په ټپه ولاړ دی. ګرانو مشرانو تاسو ته ښه پته ده چې پرې ملک کومه وبا راغلې ده او د هلک مزه په دې کلي ګرځولی مو خاص تاسو کوم چې غریبانه ژوند په دې کلي کې مزدورکار دي کومه وبا چې راغلې ده دې هېڅ پته نه لګي چې کله ختمېږي لاکډاون کله ختمېږي نو په دې وجه ما څه هڅه کړې ده د خپل وس مطابق چې زما څه وس دی هغه تاسو ټول سره زه وکړم په دا لږ شانته پیسې در له ما طرف نه قبولې کړې شوې لکه خو وروره یو خبره وره ما ته وایي جي او تاسو ته وایم السلام علیکم جی. سلام بخښنه غواړم لاس ملاول منع شوي دي صرف سلام کولی صحیح ده جی. تاسو ما ته څه وي؟ او ما څه زکات پیسې اوښکې وې لکه را 2000 پاتې دي میاشو شو چې په کور ناست دی ستا کار بند دی مونږ خو به ګزاره وکړو خو ماشومان خو غواړي که نه دا ولې وروره واله که نه نه جي نه د زکات په دې پیسو زما حق نه دی دا چې د چا حق دی نو هغوی له یې ورکوي ستاسو ډېره مهرباني یا الله دا کوم عذاب دې په دې دنیا راوستی دی یا الله یا الله زموږ غوندې د غریبانانو به سال وي کور کې نوړه شته نه نوره سود سودا شته ماشومان وږي دي روټۍ غواړي یا الله یا الله د محتاجانو مو ساتې یا الله چې چاته لاسونه دي سو یا الله رحم وکړه فضل وکړه یا الله یا لکه دا ماسکونه خو واچوئ که نه د خدای نیکبختو
بچی ډېر خپه ښکارې خیر خو دی که نه خیر دی بابا هسې نن د کلي په دې لار روان وم نو هغه عرفان خان دي نه دي او هغې په دې غریبانانو باندې څه پیسې میسې ایښلې ما ته هم پکې اواز وکړه چې راشه دا پیسې والا ما ته پته ده چې تا له مې هم درکړې وي راکه بچی چې لاړ شم بازار ته چې سود سودا راوړم ماشومان اوږې دي هله بچی راکه شاباله بابا ما هغه پیسې وانه غېستې بابا ولې دې وانه غشتې بابا همدغه زما کمزوري ده تا ته خو پته ده که نه چې موږ خو د سپینې جامې خلک یو اکټران یو فنکاران یو بابا پوزیشن زموږ د نوابانو وي خو په جیب کې را سره ټکه نه او بیا زه خپل ضمیر ملامته کړم بابا د اکټرانو ملګرو به مې څه وي چې مخلص هم 200 روپو ته لاس نیولی هغې سره کیمره وه په سوشل میډیا به مې سبا تصویر راغلی و په شرمونو به شرمېدلی وم بابا اکټر د څه شي اکټر ولې د اکټر خېټه دي د اکټر بچي دي د اکټر مور او پلار دي او ته داسې دلیپ کمار راغلی چې کروڑونه په جیب کې اچوي ته خو د پښتنو اکټر یې او تا له به څه درکوي 15,000 یا 10,000 او په دغې 15 او 10,000 باندې تاسو یوه تر ورځ او شپه په ځان یوه کې او نتیجې څه وي دغه حال دی راکه ما ته جواب راکه جواب بابا زه د پښتنو اکټر یم د پښتونخوا اکټر یم بابا ما له که څوک 10,000 راکوي که 20,000 راکوي او که 2,000 راکوي بابا خو زما مقصد دا دی چې زه د دې پښتنو خدمت وکړم دا پښتانه په نیغه لار روان کړم بابا د دې پښتنو په مخ خنداګانې راولم دا پښتانه خوشحاله کړم بابا دې ته یو ښه میسج ورکړم میسج نه د اتي سر ورکې د پښتنو په مخ خندا لیدل غواړې په خپله جاړې بچي دې جاړي پلار دې جاړي او ته د پښتنو په مخ خندا لیدل غواړې د کومو پښتنو د دغې پښتنو چې په دې سخته کې ستا چا تپوس وکړه ما له جواب راکړه اکټر نه د اتي سر 20 ځله ما تا ته ویلي وو چې د اداکارۍ دا شوق پرېږده مه کوه دا شوق خو ته د چا منې پولیس کې به برتي شوې وې چوکیدار به برتي شوې وې چپړاسي به برتي شوې وې خو د اداکارۍ دا شوق به دې نه کوه په خیبر پښتونخوا کې څوک د اداکارانو تپوس کوي اوس به ستا بچي نارلو او نه به دې په کور کې دا حالو نوکری کومه نوکری بابا د کومې نوکری خبره کې تا ته پته لګي بابا چې د دې پښتونخوا په هر دفتر کې ما د نوکرۍ دپاره کاغذونه جمع کړي ما او بیا ته ماته نن دا خبره مو وکړه بابا چې ستا په دې معاشره کې دومره حیثیت و یا تا سره دومره پیسې وې چې تا دلته چاله ورکړی وې چې دا پیسې والے زما دې بچي له نوکري ورکوي چپړاسیتوب ورله ورکوي منیتوب ورله ورکوي بابا ستا په دې دومره رشتهدارو کې څوک و چې تا ته ویلی وې
چې د لاک روپۍ والا او خپل بچي له پې نوکري وګوره یا ورله پې څه روزګار شروع کړه. ستا دا دومره غټ غټ رشته دار چې نن سبا په غټو غټو کورسو ناست دي، غټې غټې هودې دي لاس کې بابا. 100 ځله تا زما کاغذونه هغوی له یوړو. کم یو رشته دار ستا په کار راغلی؟ کم یو رشته دار تا ته ووي چې ستا بچي له نوکري ګورم را ونڅېدې چې نوکري کو درله چپړاسي کو درله؟ جواب راکړه بابا، جواب راکړه، جواب را. بابا 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 زه تا څنګه پوه کړم؟ څنګه پوه کړم بابا؟ څنګه پوه کړم بابا؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه امجد نوی ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن په ټوله دنیا چې د کرونا کم عذاب راغلی دی، دا عذاب زموږ د اعمالو نتیجه ده. الله دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي. ملګرو نن په پاکستان کې مکمل لاک ډاون دی، خو بیا هم حکومت او مختلف فلاحي ادارې خپلو عوامو دپاره مختلف پیکیجز ورکوي. دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده، خو د افسوس خبره دا ده چې په دې ټوله معامله کې د خیبر پښتونخوا هنرمندانو دپاره، فنکارانو دپاره هیڅ قسمه مرسته، هیڅ قسمه پیکیج نشته. زه د دې هنرمندانو نمایندګي کوم او حکومت ته او مختلف فلاحي ادارو ته دا خواست کوم چې د دوی دپاره هم د پیکیج اعلان وکړی شي. دې هنرمندانو کې کیمرامینان شامل دي، دې کې ایډیټران شامل دي، ایکټران دي، مختلف هنرمندان دي، ځکه چې د دې هم کور شته دی، د دې هم بچي شته دی. بېله خبره ده چې دوی د سفید پوشۍ په وجه باندې چاته خپل لاس نشي نیوی. ډیره ډیره مننه جی. سرور کاکا دا څوک دي چې دا چغې وایي؟ سرور کاکا یا لکه ورمه ماته ودرغلمه. په خیر دی شان خان؟ په خیر. السلام علیکم. څنګه یې؟ خیر دی؟ تاسو دلته؟ سرور کاکا حکومت اعلان وکړو چې موږ به د پښتونخوا هنرمندانو له امداد ورکو. امداد؟ یقین مې نشي بچې. خو بچې دا راته ووایه چې څه امداد به ورکوي؟ کاکا پیسې به ورکوي او نور سراشن به ورکوي. کاکا ته دې زوی ته ووایه چې چیرمین صاحب زه ته ځان راورسوه. ټیک ده بچې، ټیک ده. زه ورته اوس دا دې وایم. زه الله دې مل شه. السلام علیکم چیرمین صاحب. وعلیکم السلام. نیمه خوش شئ. خیر دی جی، خیر دی. او حکومت ستاسو لپاره هنرمندانو لپاره دا پیکیج رالیږلي، ورسره 2,000 روپۍ دي، دا تر وړه ده. او یو دوه خبرې د خپل فن متعلق پکوي دې کمرې ته. کیمرا لګوه لږه بنده کا لګه دا کیمرا. چیرمین صاحب تاسو ماته ووایئ چې زه د خپل فن متعلق څه ووایم تاسو ته؟ څه ووایم تاسو ته؟ دا درته ووایم چې ما دې فن له خپل 30 کاله زندګي ورکړې ده. دا درته ووایم چې ما 30 کاله د خپل ځان نه خولۍ ویستلې دي. دا درته ووایم چې ما د خپل ژوند وینه دې فن له ورکړې ده. ستاسو خیال دی چیرمین صاحب چې زه د خپل 30 کالو محنت صرف او صرف په 1 کروڑه بوجۍ خرڅ کړم او 2,000 روپو؟ او بیا دا ټوله دنیا ما ویني په کیمرا باندې چې مخلص راغلی په قطار کې ولاړ دی، یو بوجۍ وړو 2,000 روپۍ یعنې زه خپل فن صرف په 200 روپۍ خرڅ کړم، په 1 کروڑه یې خرڅ کړم. هېڅ چېرې نه چیرمین صاحب،
من خو شپې ورځې ته نه دي کتلي خو په هره مقام تاسو له ځان دررسولی او ستاسو د بچو د خندولو دپاره په هر سټیج او په هره موقع ولاړ یو چیرمین صاحب که تاسو په اختر کې موږ یاد کړي په اختر کې درته په سټیج ولاړ یو که په خادۍ کې موږ یاد کړي په خادۍ کې درته په سټیج ولاړ یو ستاسو خادۍ هم ښایسته کړي چیرمین صاحب تاسو له مزتونه راوستي تاسو له مزتونه درکړي چیرمین صاحب موږ خپل بچي په جړا په کورونو کې پرخي هر اختر کې موږ پسې خپلې ښځې او موږ پسې خپل بچي جاړي خو تاسو ستاسو بچي هم خندولي دي چیرمین صاحب ډېره د افسوس خبره ده چې تاسو د یو هنرمند د دومره لوی هنر سودا صرف او صرف په یو تروړه بوجۍ باندې کوئ په یو تروړه وړو باندې چیرمین صاحب ما د خدای د لوږې مړ کړي سرور کاکا چې دا بیا څوک وروخي سرور کاکا بار ته راوځه مېلمانه دي درغلم بچې یاره نو د دې خلکو ما پورې خندا کېږي نو څوک یې لکه دالونه دي تورچې ده چینی دي غوړي دي وګوره که نه زویه چې اواز وکړه او چې بار ورغلم نو هېڅوک هم نو او دا ټول سامان پروت و او دې ګوتی کې دا ختم و او دا 15,000 روپۍ هم دي ورسره وګوره چې دا څه دي وګوره سرور کاکا ما ته پته چې په دې وخت کې په تاسو ډیره سخته ده زما د طرفه دا لږ شان امداد قبول کې دا په ډیر څه قبول کې سرور کاکا په ډیر څه قبول کې ستاسو همدرد بچې څه لیکلي دي بابا دی لیکلي دي چې دا لږ امداد په ډېر څه قبول کوي خو چې چا دا امداد کړی دی نو خپله نامه یې پکې نه ده لیکلې دا څه وې بچیه ته وګوره په دې وخت کې داسې خلک هم ژوندي دي چې داسې پټ په پټه امداد خلکو سره کوي ګنې نن سبا خو یو تروړه ورکوي او 4 پوټوان وباسي او بیا په اخبارونو کې هم ورکوي بابا هغه تا نه دي اورېدلي چې د چا هېڅوک هم نه وي که نه نو د هغوی خدای بېشکه بېشکه او بیا امداد هم داسې پکار دی چې د دې لاس نه دا لاس خبر نشي
بالکل په خاموشۍ بالکل په پټه چې اړو چاته پته ونه لګي او بیا د ټولو نه غټه خبره دا ده چې که مالدار دی او که غریب دی خو چې د هغوی د عزت خیال وساتلی شي ځکه چې بابا انسان اشرف المخلوقات دی او الله فرمایي چې ته په چا یو پرده واچې نو زه به په تا 100 پردې واچوم ستاسو ډېره مننه वफाकी काबीना ने लॉकडाउन में नरमी की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम समेत वफाकी काबीना के तमाम अरकान का 1 माह की तनख्वाह रिलीफ फंड में देने का ऐलान। तो लॉकडाउन में नरमी के बाद कोयटा और पेशावर में कारोबारी मराकज खुलना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में लाहौर समेत पंजाब भर में हिफाजती इकदाम अपनाए जा रहे हैं ताकि दुकानें और बाजार खुल सके। लेकिन जब हमने लॉकडाउन किया मेरा सबसे पहले दिन से खौफ ये था कि हमारे जो हालात हैं वो मुख्तलिफ हैं यूरोप से, चाइना से, अमेरिका से। तो हमने जो लॉकडाउन करना है हमें उस लॉकडाउन का ये खौफ था कि हमारा एक बहुत बड़ा तबका है यहाँ जो दिहाड़ीदार हैं, जो छाबड़ी वाले हैं, जिसको कहते हैं इनफॉर्मल इकॉनमी, जो हमारा जो मजदूर है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है।